زه خو دا ستا لایق نه وم ورکه پښتو شه میراثي در پاتې یم. د هنر غږ یوټیوب چینل درنو کتونکو سلامونه مینه او درنښت مې ومنئ. په دې هیله امید چې تاسې ټول درنه کتونکي به راته روغ جوړ خوشحاله وئ. درنو کتونکو بیا هم په نننۍ خپرونه کې موږ د یوه داسې هنرمند موقع ترلاسه کړې ده واقعا چې د افغانستان په سطحه د ده پیژندګلوي ډېره په ټپیزو باندې ده. هغه څوک یادوم چې نن راسره په پروګرام کې شتون لري. هغه هنرمند مبین وسال یادوم چې نن مې ترڅنګ ناست دی. ښاغلی وسال صاحب تاسو ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو. مننه دې کوو چې ډېر زیات یې ځان په زحمت کړی دی او نن زموږ سره په پروګرام کې. ډېره مننه. زه هم سلام تاسو ته وړاندې کوم ټولو مینهوالو ته ژوندي اوسئ چې ما غریبه پورې راغلی. سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه. وسال صاحب دغه زموږ کوچنیشن پروګرام دی، زموږ هېوادوال دغه پروګرام ګوري. نو دا چې پوښتنې به هم وي خو وړاندې له دې چې پوښتنې وکړو پیل به په څه باندې وکړي؟ زموږ درنو لیدونکو ته څه ډالۍ کول غواړئ تاسو؟ بس تاسې راغلي نو چې څه مو خوښ یې زما په وس کې وي انشاءالله. کور آباد. کتونکو راځئ چې د مبین وسال دغه لومړنی کلام واورو، له هغې وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ستا د دوو ورځو سپرلی و، ستا د دوو ورځو ګلونه، خو زما په زړه دې کېښود دا مې شمېر زخمونه. ستا د دوو ورځو سپرلی و، ستا د دوو ورځو ګلونه، خو زما په زړه دې کېښود دا مې شمېر زخمونه. ستا د دوو ورځو سپرلی د ژوندون په هره لاره لکه سوړه سویلې تېر شوم، د ژوندون په هره لاره لکه سوړه سویلې تېر شوم، لکه سوړه سویلې تېر شوم. په قدم قدم تاودو ستا د حسن محفلونه، خو زما په زړه دې کېښود دا مې شمېر زخمونه. ستا د دوو ورځو سپرلی و، ستا د دوو ورځو ګلونه، خو زما په زړه دې کېښود دا مې شمېر زخمونه. ستا د دوو ورځو سپرلی و. واه وسال صاحب کور دی آباد چې په خپل جادوګر غږ دی او په خوږه زمزمه باندې دی زموږ د هنر غږ یوټیوب چینل درنه کتونکي خوشحاله وساتل. وسال صاحب دا چې که خوښه دې وي یو څو پوښتنو ته به هم راشو. دا چې مهرباني وکړئ دا راته ووایاستئ چې دغه رګ سرچینه له کومه ځایه پیل شوې ده؟ دا کوم سندره چې تاسو زمزمه کړه دا په کوم رګ کې وه؟ که په دې به لږ معلومات راکړئ. اصلا کې خو موسیقي ډېر سخت کار ده. په دې مورد په کار تاسې دې هغه استادانو نه پوښتنې وکړئ چې هغوی ډېر دسترسي لري په هنري موسیقي کې. اوس خو مونږ یو کار بل بهر صورت زیاتر مکس راګونه کارېږي. په دې مورد پس تاسې په کار دی یو ښه ما یو وخت یو سندرغاړي نه پوښتنه کړې وه په هغه کې ورته ویلي مل په زه یې نوم نه اخلم. هلک ډېر زیات مهارت هم لري، ښه ماهر هلک هم ده. بیا هغه وویلې چې په دې مورد بله یو خپرونه جوړه کوي. نو بس بیروي راګ یا بیروي ټاټ د دې نه زیاتر خلک کار اخیستل کېږي، زیات کارول کېږي. خو خبر ده چې دا شاید فکر کوم یو وخت کې شاولي صاحب زما ته ویلي وو چې موږ په بیروي کې 12 بیرمي لرو، مختلف موسیقي ډېر سخت کار ده. ما هر وخت دا ویلي دي کاش دومره سخت دی او دومره مشکل کار ده چې همدومره یې په د خلکو باندې قدر هم وایي، ځکه چې دا د دنیا د هر انجینري نه ډېر مهم انجینري ده، ډېر سخت کار ده. اما بدبختانه وایم چې زموږ پښتنو په ټولنه کې دومره ارزښت نه لري. اوس د مخکې په پرتله بدلون راغلی ده تقریبا، خو هغه څه چې موږ غواړو نه دي راغلي. په کار ده د یو هنرمند ډېر قدر وشي. دا څه اسان کار نه، ډېر باریک سورونه دي، ډېر باریکي ده په دې. که په دې مو ډېرې خبرې کوو دا خبرې اوږدې دي. ډېره مننه وسال صاحب. دا چې خبرې به روانې وي ستاسو یوه ډېره مشهوره سندره ده، فکر کوم ډېرو سندرغاړو ویلې ده، خو
تا په پروګرام کې ویلي ده چې بل رنګ دی ورکړی دی او ډېری شمېر ځوانان او زموږ د پروګرام غوښتونکي دا چې کله موږ یادونه وکړله چې موږ له وصال صاحب سره خپرونه راجوړوو نو دوی یادوري کوله چې که تاسو وصال صاحب ته ووایئ چې هغه یوه سندره چې هغې ته ووایئ چې یو ځل دې په بام وخیږي نو که ډېر درته تکلیف او زحمت نه وي دغه سندره لږه شانته راته زمزمه کړئ. زلمان بھائی کو د افګار بخاري صاحب کلام ده ډېر سندرغاړي مخکې مختلف طرزونه کې ویلي وو زموږ تا یو خپل رنګ ورکړی دی. کتونکو راځئ چې دغه سندره هم واورو. هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام وخیږي زه کتن یمه چې ساه مې په ارام وخیږي هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام وخیږي زه کتن یمه چې ساه مې په ارام وخیږي په میکده کې چې د سترګې را په زړه شي کله په میکده کې چې د سترګې را په زړه شي کله نشه نشه شومه زما د لاسه جام خیږي زنکدن یمه چې ساه مې په ارام خیږي هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام خیږي زنکدن یمه چې ساه مې آرام وخیږي. واه وصال صاحب ډېره زیاته مننه. بیا هم دا چې تمه لرم چې زموږ دغه کوم کلام چې تاسو وړاندې کړ د افګار صاحب د زموږ د لیدونکو تنده به پرې ماته شوې وي. مبین صاحب بیا دې هم کور ودانۍ مننه کوو چې نن زموږ سره په پروګرام کې کتونکو دا چې زموږ وروستنۍ برخه به د ټپیزو وي. وړاندې مو یادونه وکړله چې د وصال صاحب ډېره زیاته پېژندګلوي پر ټپیزو ده. بل په خوست کې ډېر زیات خلک د وصال صاحب ټپیزې ډېرې خوښوي. نو وصال صاحب وړاندې د دې چې ټپیزې پیل کړو له تاسو به مننه وکړو چې موږ ته مو وخت راکړ او خپل وخت مو زموږ سره دی کړ. له تاسو هم مننه کوو. کوم پیغام لري زموږ د هنر غږ یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې دی؟ بس مننه کوم تاسو نه چې راغلی او د ښایسته خپرونې نه هم ډېر مننه کوم. ډېره مننه. او ملګري هم د سره دي. نو ټپي زه یو ته وایم که ټپي دې ته وایم ټپي به ښه وي زما فکر بس هر څه دی چې په موږ باندې پیرزو کړل. کتونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو را سره واورېده. خو یوه یادونه کوو چې زموږ د هنر غږ یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ او دغه لینک له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې وې داسې خپرونې د خدای په امان. زه خدا ستا لایق نه وم او رکه پښتو شه میراث یې د پاتې یمه او در پاتې یمه استاد د خیر د ما کامیاب کا زه نالایقه د جانا د لاسه یمه او د لاسه یمه یو دې د دې دوه دې نه دي زه دې په کومه خطا خاورې واړومه خاورې واړومه تر تړلې سپي را تېر شه تر دې ملالې خلګې زه در تېره یمه او در تېره یمه نه مې څه ده نه مې څه کېږي نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي نه مې څه ده نه مې څه کېږي نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي. مننه.